سلامونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د نستعلیق خط اوله برخه تشریح کوم. نو راځو نستعلیق خط څنګه موږ تاسو لیکو. ګورئ کله چې نستعلیق خط لیکو نو تاسو ته پکار ده چې دغه د قلم نوک او لار کې موږ داسې کېږو. ګوره وړکی راځي قلم نوک د سمایل غوندې راځي دا رقم ته، دا سری هم لږه خواته ځي او دا سری هم لږه خواته راځي، دا الف ده. بل مو چې کله بیا لیکل له بره ځای نه شروع کوو دغسې یو خط لیکو، دلته بیا دا نور داسې د کرښه باندې سیده ګوره لږ یې داسې وګدراولو او دا سری داسې لیکو، دا بي ده. بله بیا موږ تاسو کولی شو همدا رقم ته وړکی هم ولیکو، هغې ته به موږ تاسو یو بل نوم کېږدو چې نو دا رقم ته نورې هم تاسو مخکې لیکلی شئ. بل چې دا جیم ده، ګورئ جیم مو چې کله لیکه له اول سر کې داسې یو مایل خط وباسئ، دا بېرته سیده بوځئ خو دا ځای نه راځي، دا بېرته شاته راولئ داسې له دې ځای نه داسې ډېر نه تېرېږي او لاندې بیا راولئ، دا ځای بیا دغسې ښایسته ګول راولئ، دا جیم ده. بل چې د دال د دال مو چې کله لیکه دا رقم ته مې ورته نه ولیکه دومره، بیا به دا قلم څوکه داسې ورته نری کړي، دا ځای بیا داسې راولئ، دا ځای مو چې راوسته دا ځای لږ نور هم ورته ډبل کړئ، دا شی شو دال شو. بل مو چې کله لیکه هغه ری ده، ریم چې کله لیکله له دې ځای نه شروع کړي دا داسې راولئ، دغه ځای بیا لږ ډبل راشي، دا ری ده د نستعلیق خط کې. بل مو چې لیکه هغه سین ده، سین مو چې کله لیکه اول غاښ یې داسې نری راځي وړکی غوندې، بل غاښ یې لاندې راځي خو لږ داسې ډبل غوندې کې راځي، نو دا ځای بیا تاسو داسې راولئ او نور بیا دا ځای بیا داسې ښه ښایسته ګول راولئ او پورته بیا بوځئ، نو دا سین چې دا داسې مایل غوندې کې راځي، ښه سیده نه راځي. بل سین موږ تاسو چې لیکلی د بره ځای نه داسې شروع کوو لکه بي غوندې راځي خو لږ فرق ښه هېڅ دا ځای بیا ورته جګ کړي داسې، دا ځای بیا بېرته راولئ، دا ځای داسې راځي لکه د سین بل غاښ، دا چې دا سین ده. بل چې دا سواد ده، سواد هم چې لیکل له دې ځای نه دا قلم په نرۍ څوکه باندې داسې لیکو، دا رقم ګوره داسې مو لیکه، نو دا ځای بیا بېرته داسې راولو، دا رقم ګوره، نو دا بیا د سین غوندې ګول راولئ، دا یې سواد ده. بل هم چې کله لیکه هغه توی ده، توی هم چې کله لیکله توی او سواد یو شی ده، له دې ځای نه داسې الف وباسه، هغه الف غوندې دې ولیکه، نو دا ځای دلته داسې ګوره بوځه او نور دا ځای داسې راځي لکه د توی غوندې او ښې د سواد غوندې. بل عین ده، عین هم چې لیکه له دې ځای نه داسې دا بوځي، داسې له دې ځای نه بوځي او دا ځای لږ غوندې ورته ډبل راولئ، عین دا بېرته راولئ داسې، دا پورته نه راولئ داسې او دا ځای داسې راځي لکه د جیم یا د ه غوندې. بله فې ده، فې هم چې لیکله دغسې مو لیکه، دا ځای نور داسې راځي لکه د بې غوندې، نو ګوره د بې غوندې راځي، دا سړی لږ جګ راځي. بل قاف ده، قاف هم چې لیکه داسې مو لیکه او دا ځای داسې راځي نور لکه د سین او سواد او دا رقم ده داسې راځي، ښه دا د سواد قاف. بل هم چې لیکه کاف ده، یو کاف داسې ده لکه الف هم داسې ولیکه، له دې ځای نه دغسې دغه ورته راولئ، دا زورې ورته راولئ تر دې سره پورې، نو نور دا ځای داسې راځي لکه د بې غوندې، ګورئ دغې بې او د دې بې غوندې. بل کاف داسې ده، دغه الف یې جګ راځي خو دا ځای بیا دغسې وړکی راځي، له دې ځای نه بیا داسې الف دغه پاس زورې پرې راښکته کېږي کاف. بل چې دا لام ده، لام هم چې لیکه داسې الف هم ولیکه، نو الف سره به دا ځای بیا دغسې راولئ داسې ګول لکه سین، دغه سین یا دا سواد دا رقم ته. بل میم ده، ګوره میم هم چې لیکه له دې ځای نه قلم داسې نقطه کېږدئ، دا بېرته شاته راولئ چې شاته هم راوسه او نور دا ځای داسې راځي لکه الف غوندې، دا څه ده میم ده. بل نون ده، نون هم چې لیکه دا رقم ته د سین غوندې یو غاښ هم ولیکه، نو دا ځای بیا تاسو داسې ګول راولئ او دا ځای بیا ګول پرې ورجګ کړئ، دا څه ده نون ده. بل هم چې لیکه هغه واو ده، واو هم دا رقم ته ولیکه لکه د فې یا کاف غوندې، صرف دا ځای بیا داسې ورته راولئ لکه د دغه دال غوندې، دا واو ده. بل چې دا هې ده، ګوره هې هم چې لیکله هې موږ دوه رقم ته لیکو، یوه هې داسې راځي او دا ځای داسې پرې ورجګېږي، بله هې چې ده همدغه رقم ته ده، دا ځای داسې راځي نری او دا ځای بېرته ډبل راځي داسې، ګوره دا ځای داسې راځي. بله هې دا شی ده. بل حمزه او عین لیکي یو شی ده. لام الف هم چې لیکه الف دا رقم ته ولیکئ، دا ځای ډبل راولئ داسې لږ ورته جګ کړئ او له دې ځای نه الف پرې راښکته کړئ. یوه یې موږ تاسو چې لیکله هغه دا شی ده، داسې مو لیکله، دا ځای داسې لاندې راځي او دا ځای نور داسې راځي لکه د یې یا د سین هغه غاښ، د سین او د میم دغه ځای، او بله یې چې ده دا رقم ته. نو دا وه د نستعلیق خط د مرکباتو اوله برخه. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره حتما لایک کړئ او زموږ چینل کې نوي یې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.